سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د مرغومې 13مه نیټه ده چې د 2016 کال د جنوري له 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تیر کال تر 2000 ډیر کاري جوازونه وویشل شول. د دوغارونو لارې افغانستان ته د ایراني کلني صادرات 3.2 میلیارډ ډالرو ته ورسېدل. کندهار کې د احمدشاه بابا کور تر بیا رغونې وروسته د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. او د پاکستان په چاکوال کې د بس غورځېدو پیښه کې 15 مړه او 29 ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. تیر کال تر 2000 ډیر کاري جوازونه وویشل شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې تیر کال تر 2000 زیات کاري جوازونه ویشلي دي. دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي چې له دې ډلې 6,000 کاري جوازونه بهرنیو وګړو ته ویشل شوي دي. نوموړي همداراز زیاتوي چې د دوامداره کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د بیکارۍ د کچې د ټیټولو په موخه یاد وزارت په ټول هیواد کې د فني او حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي دي. د دوغارونو له لارې افغانستان ته د ایران کلني صادرات 3.2 میلیارډ ډالرو ته ورسېدل. ایراني چارواکو ویلي چې د دوغارونو له لارې افغانستان ته د ایران د کلنیو صادراتو ارزښت نږدې 3 میلیارډ او 200 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. د ایران د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفري ویلي د دوغارونو د آزادې سوداګریزې صنعتي سیمې ادارې جوړښت تازه فعال شوی او وړاندیز شوی چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ په یوه ګډه آزاده سیمه بدله شي. جغرافیایي محدودیتونه راکم او د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو د تګ او راتګ زمینه اسانه شي. د هغه په خبره دغه وړاندیز دا مهال افغان چارواکو تر څېړنې لاندې دی. کندهار کې د احمدشاه بابا کور تر بیا رغونې وروسته د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. کندهار کې د احمدشاه بابا کور د بیا رغونې چارې بشپړې شوې او د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. اطلاعات او کلتور وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د احمدشاه بابا کور د بیا رغونې 19.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې دغه وزارت له داخلي بودیجې ورکړل شوی دی. د احمدشاه بابا کور چې په بخارۍ سب رغول شوی و په 2 پوړونو او یوې ځمکتلې کې 6 لوی او 2 کوچني خونې لري. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په چاکوال کې د بس غورځېدو پیښه کې 15 مړه او 29 ټپیان شوي دي. د پاکستان په چاکوال سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس له ګړنګه د غورځېدو له امله 15 تنه مړه شوي او 29 تنه ټپیان دي. پاکستاني چارواکو ویلي بس له اسلام آباد کراچۍ ته پر لاره و چې د موټر چلوونکو د کنټرول له وتلو وروسته له سړکه اوښتی او یوې کندې ته وغورځېد. پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله ویلي په ټپیانو کې اووه ښځې دي چې د ځینې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.